رسميت وپېژني. نعره تکبیر. نور له ستونزو خلاصېدل غواړي. افغانان دې د افغانستان اوسني ناورین ته پاملرنه وکړي. نړیوال دې د افغانستان حقه حقوق او کنګل شوې شتمني پرانیزي. د افغانستان رسمیت د افغانانو رسمیت دی. بر رسمیت شناختن نظام اصلا بر رسمیت شناختن ولس افغان هست. نظام باید بر رسمیت شناخته شود. نظام کلونی باید ما حامی آن باشیم. همین هوادونو سره د افغانستان مرسته، د افغانستان د ولس غوښتنه بدل او د افغانستان پیسې له کنګله خلاصول دا د افغانانو غوښتنه ده. موږ پر نړیوالو غږ کوو، پر اسلامي هیوادونو غږ کوو. نن اسلامي هیوادونه ګونګ دي، نن اسلامي هیوادونه کاڼه او ګونګي دي. اسلامي هیوادونه د افغانانو او د افغانستان په هکله هیڅ مسؤلیت نه دی ادا کړی. دا ځکه چې اسلامي هیوادونه نه غواړي چې د افغانستان رسمي پیسې چې د افغانانو حق ده، دا د افغانانو مسلم حق حقوق دي، دوی نه غواړي چې دا راخلاص شي. دلته دغه ځوانان د دې په موخه راټول سوي دي چې تر نړیوالو خپل غږ ورسوي، یعنې د افغانستان کنګل سوي پیسې آزاد کړي او افغانستان په رسمیت وپېژني. بالخصوص OIC یعنې اسلامي هیوادونه مسؤل دي چې افغانستان په رسمیت وپېژني. که چیرې افغانستان دغه فقر لوږه د افغانستان له مدیریت یا په اصطلاح د دوی له کنټروله وځي، مسؤل اسلامي هیوادونه دي.